چاقه سنبۍ څنګه یخه کړو او د چاقې مېرمنې سره په کومه طریقه کوروالی وکړو چې ژر یې انزال او خلاصه کړو. سلام ګران لیدونکو، هیله ده چې روغ جوړ او د صحت جامې مو پر تن وي. زه یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې د یو نوي ویډیو سره حاضر یم. هیله ده چې د پام وړ به وګرځېږي. تر هر څه دمخه باید یادونه وکړم، که زموږ چینل مو نه وي سبسکرایب کړی نو زموږ چینل سبسکرایب کړئ او په خوا کې ورسره د ګوري نشان ووهئ. مننه. د چاقې مېرمنې سره څنګه کوروالی وکړو او په کومه طریقه یې انزال او خلاصه کړو. که غواړئ چې د ویډیو په مطلب ځان پوه کړئ، د ویډیو تر پایه راسره اوسئ تر څو ښه پوه شئ. هغه مېرمنې چې په کوروالي کې ژر نه انزال کېږي او د بدن له لحاظه ډېرې چاقې وي، نو نشي کولی چې خاوند ته خپل ځان انزال کړي او خلاص کړي. که تاسو غواړئ چې مېرمنه مو انزال شي، که څومره هم د بدن له لحاظه غټه وي یا چاقه وي، نو کولی شئ په 2 طریقو مېرمنه انزال او خلاصه کړئ چې تر ټولو اسانه او ښې طریقې بلل کېږي. هغه مېرمنې چې د وجود له نظره ډېرې غټې وي، خاوند یې وړوکی وي خو مېرمنه یې ډېره غټه وي، نو څنګه کوروالی کولی شو؟ لومړۍ طریقه دا ده چې تاسو کولی شئ د مېرمنې سره هغه مېرمنه چې ډېره چاقه وي د شا له خوا نه ورسره یوځای شئ. کومې مېرمنې چې ډېرې چاقې وي او د شا له خوا نه ورسره یوځای شي، د دوی شهوت 50-50 کېږي، یعنې د دوی شهوت دومره زر راځي که چېرته تاسو خپل کوتک ورنږدې کړی نه وي، نو دا مېرمن به وخته خلاصه شي. د ټولو دویمه طریقه یې دا ده چې که تاسو چېرته غواړئ چې دغه مېرمنه چې د بدن له لحاظه ډېره چاقه وي، تاسو کولی شئ پړ مخکې ورسره سیکس وکړئ. پړ مخکې سیکس دې ته ویل کېږي چې د شا له خوا نه مېرمنې سره سیکس وکړئ او د ځمکې پر لوري څملوئ او د هغې شرمګاه ته باید د مخې له خوا نه، یعنې په خېټې ته یا د خېټې له خوا نه بالښت کېږدئ او پښې د شا له خوا نه پرې ورجګې کړئ. په دغه طریقه کې مېرمنه تر ټولو زیات خوند اخیستلی شي، دا ځکه چې تاسو هم د شا له خوا نه ورته راوړاندې کېږئ او ستاسو ټول بدن ورسره لګېږي او ټچ کېږي او دې ته هم زیات خوند ورکوي. نو دغه 2 طریقې د چاقې یا پهلوانې مېرمنې لپاره کافي شافي دي چې تاسو کولی شئ مېرمنې ورسره انزال او خلاصې کړئ. نو خدای دې وکړي ملګرو چې زموږ د ویډیو څخه غلط مطلب وانخلئ، زموږ ویډیو لایک کړئ، شیر کړئ او زموږ چینل هم سبسکرایب کړئ. مننه.